د کابل ټکی کام محترمو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. موږ په داسې ساحه کې قرار لرو چې هلته د میدان وردګو ولایت د بېسودو ساحې حصایول ولسوالۍ ورته وایي، او دلته د علیپور په نوم باندې قومندان اوسېده. او د دغه قومندان لخوا چې ځینې بدماش ډوله خلک هم ورسره وو، له دې ځایه څخه د کابل ادارې د ځواکونو په خلاف جګړه رهبري کېدله، او دا ولسوالۍ د همده په لاس کې وه، او دا ولسوالۍ د نیولې وه، د حکومتي ځواکونو له ولکې څخه یې ویستلې وه. دغه ګورئ د ولسوالۍ تعمیر ده، حصایول ولسوالۍ ورته وایي. او دا یې چې ده ټاور ده، قرول، دا رینجر موټر دی، او دا مختلف نوع سامانونه پکې دي چې اوس د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس کې ده. دغه ماشین چې تاسو وینئ، دا هغه ماشین ده چې د علیپور په نوم باندې قومندان یو وخت کې یوه څرخکه یا چورلکه د کابل ادارې د نظامیانو نسکوره کړې وه. اوس یوازې دغه ماشین پاتې ده، نورې کومې حصې او برخې نه لیدل کېږي دلته. نو دا د هغې چورلکې ماشینري ده، دغه حصه یې پاتې ده، دا برخه یې پاتې ده، له دې نه ایسته هېڅ شی نه لیدل کېږي. او دا هغه ټانک ده چې همدې د علیپور نومي قومندان د کابل حکومت له ځواکونو نه ویشتلی، او بیا یې دلته په تخریب سوي شکل باندې پرېښی ده. خو دا ولسوالۍ اوس لله الحمد د اسلامي امارت د مجاهدینو په ولکه کې ده. دغې خواته چې کله سړی لاړ سي، دې خواته د دې ولسوالۍ نه هغه خواته لرې پرته سیمه ده، هغه ته حصه دو ولسوالۍ وایي. د حصه دو ولسوالۍ دا په خپله د بېسودو سیمه په څو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوې ته حصه اول ولسوالۍ وایي، دا موږ چې اوس پکې قرار لرو. او له دې نه هاخواته بیا حصه دو ولسوالۍ ده. حصه دو ولسوالۍ په نوم باندې بله ولسوالۍ ده چې دا ټوله ساحه په بېسودو پورې مربوط ده، یعنې دا دواړه ولسوالۍ د بېسودو په ساحې پورې مربوط دي. بیا دغه غرونه چې موږ او تاسو ته ښکاري، له دې نه هاخواته بیا د بامیانو مرکز قرار لري، او دا د هزاره میشتې قوم سیمه ده چې اوس لله الحمد د اسلامي امارت د مجاهدینو په ولکه کې ده. او اوس دلته د علیپور په نوم باندې چې کوم قومندان موجود و، هغه ورک ده، نشته. په غرنیو ساحو کې هم موږ وګرځېدلو، دغه قومندان نشته او نه لیدل کېږي. او اوس یې جنګیالي او جګړه ماران دلته شتون نه لري. او دا غرونه او رغونه او دا ټول اوس الحمدلله د اسلامي امارت له مجاهدینو سره دي. دلته اوس کوم هزاره میشته قومي نه لیدل کېږي. کلي ډېرو لرو پرتو سیمو کې دي چې موږ مرکه ورسره کړې وه چې تاسو د اسلامي امارت مجاهدینو برخورد له تاسو سره څه ډول ده.